که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. راځو اوس په انډکس فورمولا باندې کار کوو چې انډکس فورمول څه کوي. راځو دلته مثال دا یو ټیبل دی. کله چې موږ ارې وایو دا کلیکشن اف ډاټا، ارې په خپل چې دا کلیکشن اف ډاټا په دې کې مثال کوو ګورل تر روم یا رو یا ریکارډ یا کالمونه هم پکې شامل دي په دې ارې کې. کوز دلته راشم وته چې مساوي انډکس مثال دلته دا اول دی تاب وهمه دلته ګوري انډکس ارې اول ارې دا مثال څه ده ارې دا کلیکشن اف ډاټا مثال دا ارې او بل فنکشن ده چې به ورسره په دې باغې باندې کار کوو. رو نام یا د را نمبر کم را کې کم نمبر ورته چې دویم را مثال کم دغه چې سلیکټ کړی ده دویم را مثال دویم را راوله. کله چې مثال دویم را مې سلیکټ کړ ورته چې کوئی کالم نمبر چې کم کالم نمبر تاسو غوړه کوي. لازم ورته چې کالم اول مثال اول کالم دلته کو دام ګنټر کوم ته چې یو سلو یو مثال را دویم را دا اول دا دویم را او دا مثال اول کالم. مسکل راشم ګوره دلته ورته چې انزرت مثال په دې باندې تاسو ته یو شپ اضافه کوم لکه دا شپ د دې نو سما مثال دا چې شو دا شپ ما راوستو په دې شکل سره دلته دا مثال منځ باید خالی وي دا په دې شکل سره زم دا کاپی کوم ورته چې کاپی دلته ورته چې پیست مثال ورته چې وز دویم را دا هم کالمونه اول دویم را مثال کوم ځکه چې د کراس کنه مثال په دې شکل سره کوم ځکه دا کراس کوي مثال په دې ټیبل کې په دې ځکه دا کراس شو چې یاري په دې ځکه دا راوله. که زه چیرته راشم دا مثال دلته دا اول کلمونه زور تم چې دریم را مثال دریم را او دریم کالم دریم را دریم کالم انټر کوم نو ماته دویش رااله دویش مثال په کوم ځای کې دی په دریم دا خو دا کال را شو او راځم مثال د کالم ته دریم کالم کومه ده دا ده کوم ځای کې کراس شو په دې دا چې کراس دا کالم بل ګوړو کې کوم مثال کوم ځای کې ګوره په دې ځای کې دا کراس شو مثال دا راي کوم ځای کې کراس کړه دا مثال دا پوینټ د سیلز څنګه سیل پوینټ کو دا مثال چې څنګه انډکس فنکشن باندې تاسو کار کوي. خو انډکس فنکشن د نور فنکشن سره کار کوي چې تاسو یو ښه نتیجه ته نه لاس راوړئ. اوس فقط موږ دوه په کې ویل چې انډکس فنکشن څه دی ساده خو د نور فنکشن سره نستډ په شکل باندې کار کوي او تاسو یو ښه نتیجه د دینه لاس راوړلای شئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وي یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړې وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم ترې استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.